حمدا ومصليا ومسلما وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. مؤمنانو ورونو، الله تبارک وتعالى د علم او د علماو شان بیانوي. عالمان څوک دي؟ په دې آیت مبارک کې چې د سورة فاطر 28 آیت مبارک ده، فرمایي چې انما یخشى الله من عباده العلماء. بېشکه همدا خبر ده چې ویریږي له الله جل جلاله عالمان. ان الله عزیز غفور، او بېشکه الله جل جلاله زورور ذات او بخونکی ذات. په دې آیت مبارک کې مفسرین کرامو عجیب حکمتونه بیان کړي. د عالم او د علم تعریف یې کړی. امام غزالی رحمت الله علیه، شیخ ابولیث سمرقندی رحمت الله علیه او ډیر متقدمین علماء کرام فرمایي چې دې آیت مبارک کې که څه هم په ظاهر باندې د علماو په شان و عظمت کې راغلی، خو همدغه آیت یو زبردسته د خطر اعلان ده و علماو ته، ځکه چې مفسرین کرام فرمایي چې الخشیة رأس العلم. ویر او خوف له الله، ډارېدل له الله او دغه ډار او دغه ویرې په نتیجه کې د الله د احکاماتو په علانیه او په سر کې رعایت او لحاظ کول، دا سر د علم ده، رأس العلم. د مفسرینو له دې تشبیه څخه داسې معلومیږي چې ګویا علم یوه مجسمه ده او په یو جسم کې، په یو بدن کې هغه د خشیت صفت په دغه عالم کې لکه په بدن کې د سر داسې صفت لري، د سر حیثیت لري. د انسان په بدنه کې یا د هر ژوندي ساري په بدنه کې چې سر کاټ سو، سر یې پرې سو، نو په بدنه کې حیات نه پاته کېږي. او همدارنګه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی کفا بخشیة الله علما وبالاغترار جهلا. کافي ده له الله څخه ویره، دا د علم د موجودیت لپاره، د علم د ثبوت لپاره بس ده. او په اغترار و دوکه باندې په الله، د الله په حلم دوکه کېدل، د الله په حکمونو باندې زړور ورتلل، د الله په حدودو باندې زړور ورتلل، حرام و حلال سره رانغښتل او ضعیف او باطلې او فاسدې حیلې ورته جوړول، دغه کافي ده د جهل د ثبوت لپاره. چې تر دې لوی جاهل نو بیا نسته. حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه له خپلو بعضو مشایخو څخه په یو روایت کې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه 4 پوښتنې وسوې. لومړی پوښتنه صحابه کرامو دا وکړه اینا اعلم، په موږ کې ښه عالم څوک ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اخشاکم لله تعالی، ډېر ویرېدونکی د تاسې له الله تعالی چې څوک چې له الله تعالی څخه زیات ویریږي هغه عالم ده په تاسې کې. دویمه پوښتنه وسوه وای افضل ملګري، بهتر ملګري څوک دي؟
وایي چې په نیک کار کې د مدد و معاونت کوي او که هغه نیک کار در څخه یېرېږي او در په زړه کوي. دا بهترین ملګری ده. درېیمه پوښتنه وسوه چې بدترین ملګري څوک دي؟ وایي په عکس د دې پورتني مضمون باندې چې په نیک کار کې د تا مددګار نه وي او که هغه نیک کار در څخه ویریږي تا ته در په زړه کوونکی نه وي، تا ته یې در په زړه کوي نه. څلورمه پوښتنه ډېره مهمه. صحابه کرامو پوښتنه وکړه ای الناس شر، په انسانانو کې بدترین انسان څوک ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې اللهم اغفر للعلماء، یا الله علماو ته مغفرت وکړه. او وی فرمایل والعالم اذا فسد فسد الناس، عالم چې فاسد سي، عالم چې له لارې بې لارې سي، نو ټول امت او ټول انسانان بې لارې کېږي. نو ورونو، علم یوازې جغه و جبه و چپانه او حلیه نه ده. علم خشیت الله ده. لکه مفسرینو چې فرمایلي دي چې همدغه آیت د علماو دپاره یو انذار ده، یو اخطار ده چې علماو ته په همدې آیت کې اخطار ورکړ شوی چې د خلفو سلفو مفسرینو رایه او فتوا دا ده چې که په کوم انسان کې که څه هم مدعي د ډېر لوی علم وي خو په هغه کې ویره نه وي، خشیت د الله نه وي، د الله د حدودو رعایت پکې نه وي، نو هغه جاهل ده، هغه عالم نه ده. او څومره چې چا کې تقوا، ویره او خشیت موجود و، دغومره د هغه د علم مرتبه کمال ته رسېدلې ده. ځکه خو په اخر د آیت مبارک کې الله تبارک وتعالی فرمایي ان الله عزیز غفور. وایي دا آیات مبارک مفسرین کرام لیکي چې دا آیت مبارک جمله تعلیلیه ده، دا تعلیل دی ما قبل ده چې الله تبارک وتعالی څخه په بندگانو دی الله کې ډېر ویریدونکي ځکه علما دي چې هغه پیژني دا خبره، هغه په دې حقیقت رسېدلی دي چې ان الله عزیز، الله ډېر زورور ده. هر څوک چې د الله له حدودو سرکشي سرغړونه وکړي، الله یې په نیولو باندې قدرت لري او الله به یې متوي. او غفور، او همدغه علماو ته دا معلومیږي، هغه دا خبره باندې د هغو ښه علم رسېدلی ده چې الله جل جلاله غفور ده. نو که څوک د الله په اطاعت کې ژوند تیر کړي، که د هغه حلیه عالم ته ورته نه وي، هغه چپانه نه لري، هغه قبا نه لري، هغه جوغه نه لري، د هغه حلیه د عالم نه ده، خو چې له الله څخه ویریږي او د الله د حدودو رعایت کوي، نو الله پاک ډېر غفور و رحیم ده. الله به د هغې کوتاهي او کمیانې هم ورته معاف کوي او ده ته به پوره او مکمله درجه ورکوي. الله تبارک وتعالی دې په موږ کې د علم حقیقت موجود کړي. الله هم دې له په نام دې څخه وساتي چې موږ د یوې مدرسې خریجان یو، یو سند په لاس لرو، مفتیان یو، په نام شیوخ یو، شیوخ الحدیث و شیوخ القرآن یو. نو موږ که هر څه کول، د هغې دپاره به تاویل هم پیدا کولی سو، لار به هم پیدا کولی سو. الله را باندې خبر ده. الله د موږ په تاویلونو باندې هم خبر ده. الله د موږ په بانو باندې هم علم لري. الله جل جلاله د موږ په هر څه باندې علم لري، په ظاهر او په باطن باندې مو اعلی خبر ده. نو ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي چې اصل چې ویریږي له الله څخه، هغه علما ویریږي. أقول قولي هذا.